أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو. موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانه خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي. او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې ای زموږ پروردګاره پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای زموږ پروردګاره موږ د کافرانو د ازمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زموږ پروردګاره زموږ له ګناهونو څخه راتېر شه بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتن یې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د همدغو خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلند کې ستاسې لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت